أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون یقینا آکسان چې ثابت شوی د په دی باندې فیصله د رب ستا لا یؤمنون ایمان نه راوړي کلمت ربک نه مراد فیصله د رب تقدیری ده او دا د الله تعالی د علم نوم دی او د الله علم جاءتهم كل او کراشدیو تا كل آیت هرنخا هر معجزه دیو ایمان نه راوړي نو کله به ایمان راوړي حتی يروا العذاب الالم تر دې چې ویني دیو عذاب دردناک یعنی په هیڅ یو نه دیو ایمان نه راوړي په یو نخا ایمان راوړي او هغه نخا دا ده چې مخامخ ورله عذاب راشي لکه په فرعون چې راغلی فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها دلته یو استثناء کوي چې او یو قوم یونس ته الله یو ایمان نصیب کړو اگر چې اوی عذاب بالفعل نو راغله نو ځکه الله د دې استثناء کوي فلولا كانت قريه پس نو یو کله امنت چې ایمان راوړ دے او نفور کړ د غتا ایمان د په دې خاص وخت کې چې د عذاب د نږدې کېدو وخت دی یا عذاب دراتلو وخت دی او نفر رسول داغه ته ایمان د الا قوم یونس مگر صرف قوم یونس علیہ السلام هر کله چې دی ایمان راوړ نو لره کومه د دیونه عذاب درسوي په ژوند دنیاوی کې فائدہ ورکړه موږ دیو ته الہین تر یو نیټه پورې د آیات کې ذکر د عذاب د قوم یونس ته چې په علاقه موصل نینوی چکم نینوی په عراق کې آباد دی دا اغا نینوی دی اوسیدونکو دی اشور بن نمروز دی جوړ کړو کوم چې د نوح علیہ السلام د زامن او اولاد کې دی دا خار هغه جوړ کړو بعض مفسرین جنو یونس علیہ السلام دیو ته دعوت ورکولو لیکن دیو نہ مانا دعوت یونس علیہ السلام مسلسل نہ کالا دعوت یونس علیہ السلام مسلسل نہ کالا یونس علیہ السلام دعوت مسلسل نہ کالا دعوت یونس علیہ السلام دے او کله چې دا نه کالا مسلسل دعوت دا غو چلے نو د الله تعالی د طرف نه د تویل شو چې دیو ته خبر ورکا چې په دې درې ورځو کې با په دی باندې عذاب راځي ک ایمان راو نه وړ نو کله چې یونس علیہ السلام دیو ته خبر ورکا نو دی ویلا چې دا دروغ نه وای د الله نبی دې دروغ نه وای یونس ور دروغ نه وای نو دته انتظار کوي کچرتا د کوچو کو سفر وکا ان ارتحل عنکم فهو نزول العذاب
بس کده روان شو سفر وکا او لاړو نو بس بیا پویا شي چې ګوره عذاب راځي. نو دیو چې کله سبا کا یونس علیہ السلام خو نو یره بس یو بل ته چې ګوره تبا کیږو. فتابو توبه ویستل الله ته دعاګانې شروع کړې چې شروع کړې الله ته. نو الله یې توبه قبول کړه. فلولا تا پمانا د نفی. ابو مالک شاگرد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چې په قرآن کې هر ځای لولا راغلی نو دا پمانا د الله سره دی، مگر صرف په دوو ځایونو کې. یو دا آیات دی فلولا کانت قریة، د دې معنی نه دا فما کانت قریة نو یو کله الله پمانا دلته نه دی. فما کانت قریة نو یو کله. دیم زی قرآن سورت ہود 116 آیات معنی التدادا فما کان من القرآن. ابن ابی حاتم ہم دا ویلی 1987 صفحہ و شپگم جز کی. فلولا کان من القرآن سمانا با اس کوئی وایا نو یو کلے چې ایمان یې راوړ دی او نفع ورته ورکړ ده ایمان دغه سات کې. ان ایمان د غرغرې مگر صرف په قوم یونس چې دیو په دغه وخت کې ایمان راوړ عیني عذاب دراتلو ټیمو او الله تعالی بس د دې توبه قبول کړه. او کله چې دیو توبه ایستله بعضی کتابونو کې د دیو توبه ذکر ده. دیویل اللهم ان ذنوبنا قد عظمت وجلت، یلا زمون گناهونه ډېر زیات دي، ډېر غټ دي، ډېر لوی دي. وانت اعظم، او یلا ته خو بیا دغه ته خو ډېر لوی نو زمون گناهونه به څه شي. بیا عجیب خبره کوي ففعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. یلا مونږ سره هغه څه وکړه چې الله ته یې اهلي. غرض دا دی چې الله مونږ سره د کرم معامله وکړه. مونږ سره هغه څه مه کوه الله، مونږ سره هغه څه مه کوه الله چې مونږ د هغې اهلي. ډېره ښکلې دعا ده، یاد یې کوئ ځان له. او په مناجات کې دا ډېر خوند سړي له ورکوي. یا الله ته ما سره هغه څه وکړه چې ته یې اهلي. یا الله ما سره هغه څه مه کوه چې زه یې ګنهګار اهل یم. روح المانی دا نقل کړی ده. ولو شاء ربک، او که غوښتی ستا رب جبري ایمان جبري ایمان الله غوښتی او دا خلق الله ټول جبرن مؤمنان کولی چې مسلمان شه که نه سرمندې وباسم ټول به مسلمانان دي. دا بوش دی او که کوش دی دا ټول مسلمانان به دي. او نیتنیاهو دی که څه شی دی مسلمانان وی ټول په ټوله. ولو شاء ربک، که غوښتی ستا رب جبري ایمان نو خامخا ایمان براوړی هغه چا چې دی په ځمکه کې ټول په غونډه. افانت تکره الناس، آیا پس ته مجبوره کولی شي خلک حتی یکونو مؤمنین تر دې چې شي دي مؤمنان. وما کان لنفس، دې کې تسلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نشي کېدی د هیڅ یو نفس دپاره چې ایمان راوړي الا باذن الله مگر په حکم د الله. او اچي الله الرجس یو معنی ده الرجس عذاب، بل معنی ده الرجس خذلان رسوایی، بل معنی ده الرجس غلط عقیده پلیت عقیده.
څلورم معنا دا الرسا غصه د رب چې دا سبب د عذاب دی پای کسانو باندې لا یعقلون چې عقل نه لري قل انظروا ماذا فی السماوات دې کې زور نه ده پنه راوړو د ایمان سره د دلایلونه چې دلایل درته شته دی او ته بیا م ایمان نه راوړې ډېر نالایق یې تو وایه وګورئ ماذا فی السماوات چې څنګه قسمه قسم دلایل دي په اسمانونو کې او په ځمکه کې وما تغني الآیات فایده نه ورکوي دلیلونه والنظر او یره ورکوونکي عن قوم هغه قوم ته لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي نو دلایل باغې ته څه وکړي که نه دا ټول د الله د قدرت دلایل دي وی هر پانا هر ذره په نظر کې د هوښیار د الله د پیژنګلو د فاتر دل لوړ آثار دا ټول د الله د قدرتونو آثار دي چې څوک دې نه اخلي فهل ينتظرون دیکھئے تخفیفی دنیاوی منکرین ہوتا پس دیوی انتظار نکوی مگر پشاند واقعاتو دا الا مثل ایام اللذین مگر پشاند واقعاتو دا کسانو مثل ایام اللذین مراد دلتا وقایع دی عذابون دی او دا تعبیر دا عذابونو نا پایام سرو کو پشپو سره ونکا ولی زکا دا دیو ټول جنگونا یو بل سره خلاف اغا با او دورزی شپی بی بیا جنگ نکاو شپی بی بیا خپل کارنامه او مړانه وی په شیرونو کې یادولی نو زکا دا دی عذابونو نا تعبیر پا ایام کیگی مگر پشان د واقعاتو دا کسانو چې تیر شوي دي مخکې د دیونه ته وایې انتظار کوئ یقینا زه سره ستاسو نه یم د انتظار کوونکو نه ثم ننجي بیا دا هم واورئ دا نه چې داسې وشوله او دا ورپسې وشوله دې ته ثم یې څه شی ویلی شي بار بار تاسو ویلی دي تعقیبي ذکري بیا دا هم واورئ نو نجی رسولنا چې خلاص کړل موږ پر رسولان او هغه کسان چې مؤمنانو کذالک هم دغه شان حقا علینا ثابت ده په موږ ننجی المؤمنین بچ کول د مؤمنانو حقا الله یې په موږ لازمه په موږ نو الله باندې څه شی لازم دی طالبانو نه دې ته کم حق وایي حق تفضلی یعنی فضلا احسانا الله دا پزان باندې منلې حقنا علینا ننجل المؤمنین یو حق تفضلی دے احسانی دے بل حق ایجابی استحقاقی دے نو پا اللہ دانشتے قل یا ایوہ الناس تو آیا ایدا تمام دنیا خلقو کئی تاسو پشک کی زماد دیننا نو پس زبندگی نکوم دا کسانو چتا سوی بندگی کوئی سوا دلانا لیکن زبندگی کوم دا اللہ تعالی حغزات چه مرگ را ولی پتاسو وما تا حکم شوے دیکھ دعوت دے ایمان او توحید تا او دیکھ دیتا اشاره دا چه دائی با خپل عقیده خلقو تا سرگندئی چه دا اوی شکونا زائل کیگی وَأَنَا أَقِمْ وَجْهَكَ اویلے شوی دی ماتا برابر کا خپل مخ ذکر دا مخ مراد زان دے برابر کا خپل زان لدینی دا پرد دین فحال کون دا دغا دین کی حنیفا چه مائل باطل دینوننا چه مائل دے دا باطل دینوننا حق دین تا
او حنیف په معنا د میلان سره راځي لکه حضرت حمزه سید الشهدا بویل حمدت الله حين هدى فؤادي من الاشراك للدين الحنيفي زد الله حمدنا ویم چې الله زما زړګي ته هدایت وکړو من الاشراك للدين الحنيفي د شرکونو نو دین حنیف ته الله زرا واستم مایل کړم زد الله ډېر حمد ویم للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين مکیگا د مشرکینونا فإن فعلت دیکھ نفل الشرک فی الدعاء نکتا داوکاو فإنك إذا من الظالمين دیکھ تعریض دے دانا چې پیغمبر ندا خبری سرزد کی خدا بار بار منگتا استویلی دی دا تعریضونه دی چې امت تاسو ونه کوي اے امت تاسو ونه کوي نو کا وکتا دا کار ولا تدعو مبلا ما سوا د الله نه هغه څوک چې نه نفر رسولای شتا تا او نظر او کتا دا کارو کو نو یقینا شیبا تپدا وخت کې د ظالمانو نه و يمسسك الله ولغير الله تشغي مواها زکه چې د غیر الله پلاس کې تشته نه نفع او ضرر و يمسسك الله او کور سیتات الله بضرر تنوین برای تنکیر برای تقلیل او کور سیتات الله بضرر سمانا بکوی ست تکلیف فلا کاشف له نشته لري کون کې دا الا هو مگر د کيو الله دې او په اراده و کې پتا د خیر تا باندې د خیر اراده و کې فلا راد لفضله نشته څوک واپس کون کې د فضل د الله څوک به د الله فضل واپس کی وی کریما ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیری کمند ہوا نداری غیر استو فریاد رس تو آسیان را خطا بخش بس نگہ دار مارا ازراہ خطا در گزارو ثوابم نما اللہ ہر سستا پلاس کی ربا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ د زر سره لفظ د مس راوړ دې کې اشاره ده چې ضرر انسانانو ته کم رسیږي مسي د شی سره ټچ لګ کله او د خیر سره اراده راوړه دې کې اشاره ده چې انسانانو ته د خیر اراده ډېرې دي ډېرې د خیر ارادې دي نو ځکه دې سره اراده راکړه وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به رسي الله تعالی د خپل فضل چاته چې وغواړي د خپل بندګانو نه او دغه الله دې بخنه کوونکی مهربان قل یا ایوہ الناس تو اے خلقو تاکہ سراغل تاستا حق دا جانب در ابستا سنا چاچے ہدایت حاصل کا نو یقیناً ہدایت دا زان دا پارا دے گٹائی دا زان دا ومن ظلت سوک چے گمراہ شاو فإنما یظل علیہا یقیناً سزا دا گمراہ پدے نفستا او ذرائم پتا سبانے زموار وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ دیکھی تسلی دا پیغمبر تا تابع شاہ داغی چوہی کے دے شتا تا نبی کلا چتا دما یوحا تابع شوی سخت برازی کڑاون برازی لگ برازی کنزل برازی ولی اندرین راہ میں تراشو میں خراش تا دم آخر دم فارغ مباش پدے کاروان بسڑے تو دی رازی لگے تند برازی نزکا اور پسی وی وصبر صبر کوا
حتی یحکم الله تر دې چې فیصله راولېږي الله وهو خیر الحاکمین دغه الله غوره د فیصلې کوونکو نه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. دا سورت ہود دے. ربط مخی دلائل عقلیہ و پتوحید دلتا و دلائل نقلیہ. مخی رد شرک فی الدعا و تصرف و دلتا رد شرک فی العلم او عبادت. دریم آغا صورت مسماو پنم دیو پیغمبر د کم پیغمبر پنم بانی مسماو وایا یونس علیہ السلام. دام مسما دے پنم دیو پیغمبر چسوک دے ہود علیہ السلام. خلاصہ دعوت صورت څلور خبره. خدا خبرې ځان سره پزړه ولیکئ ځکه موږ به کله وایو دا واقعه د پلاني دعوې سره تعلق لري تاسو به چې پته نه لګي چې هغه څه وه. نو دلته څلور دعوې په دې صورت کې دي. یوه دعوه څه ده؟ العبادة لله وحده. بندگی به تنی تنها د یو الله کوئ او دا به ذکر کېږي په آیت نمبر 2 کې. دویمه خبره نو اوله دعوه یاده شو تاسو ته څه شی دی؟ العبادة لله وحده چې دا یادي ګورئ. دویمه خبره نفي د شرک فی العلم چې عالم الغیب یوازې الله دی. پنځم آیات کې شپږم آیات کې. دریمه دعوت تشجیع او ترغیب فی التبلیغ چې محبوبه په بادرۍ باندې دا مسله بیانوا رسوي دلتنگی پکې مکوا. موسی علیہ السلام ته ګوره پلانی ته ګوره پلانی ته ګوره. دا بدرې مای تشجیع فی التبلیغیات بشي. او څلورمه خبره تسلیت للرسول صلی الله علیه وسلم. نو کم ځای کې چې تسلی راځي دا به د څلورمې دعوې سره لګي. کم ځای کې چې تشجیع راځي دا به د درېمې دعوې سره لګي. کم ځای کې چې نفي د علم غیب راځي دا به د دویمې دعوې سره لګي. او کم ځای کې چې العبادة لله وحده نو دا به د اولې دعوې سره لګي. خلاصه دا صورت مشتمل په دریو بابونو. اول باب 4 آیاته پوری په دې کې یو بحث ترغیب قرآن ته په آیت نمبر 1 کې. دویمه خبره ذکر د څلورو دعوو اختصارا. دریمه خبره زجر په انکار د آخرت په سات کې. پنځم زجر په انکار د کتاب الله په 13 کې. شپږم بشارت مع المثال دا به په 23-24 کې. نو چلی رشته دا اول باب تر 24 آیاته پورې په دې کې دا خلاص. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. الله تعالی عالم دې په مراد د دې حروفو. دا سورۃ د ذوات الرا نه ده. ذوات الرا د دې یو خصوصیت ده دا به تاسو ته همیشه یادي. یو خصوصیت ده چې په اول کې به ترغیبي د الله قرآن ته. دا د دې یو خصوصیت. الف لام را احکمت آیاته. دا عظیم الشان کتاب ده. احکمت آیاته یو معنی دا احکمت آیاته محکم کړی شوی دی آیاتونه د نظمت نظما رزینا محکما معجزا لا يقع به نقص ولا خلل. عجیب نظم لري محکم دی د اجازونو نه ډک دی نه پکې نقص دی نو نه پکې خلل شته. محکم دی آیاتونه د محاسن التاویل یا احکمت بالحجج والدلائل.
محکم دے دا پا حجج و پا دلائلو. فتح القدیر وی ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. درم احکمت آیاته محکم کلی شوی آیاتنا بالامر والنهی مضبوط شوی دی پا اوامرو پا نواهیو باندے. بیا پا تفصیل سره بیان شوی دی بالثواب والعقاب پا ثوابونو پا عذابونو. څلورم دا احکمت آیاته محکم دی آیاتنا د باطلنا. ثم فصلت بالحلال والحرام بیا پا تفصیل سره بیان شوی دی پا حلال حرام و پا اطاعت و پا معصیت. پنځم دا چټول آیاتنا محکم دی نو ثم فصلت بان فسرت نو بیا دغه تفسیر کړی شوی. امام مجاهد وی شپږم احکمت آیاته محکم دی آیاتنا د فی القلوب پزړونو کې وفصلت احکامه علی الابدان په تفصیل سره بیان شوی احکامات د په بدنونو. امام ماوردی دا سوئی اللہ تعبدو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. بیا پا تفصیل سر بیان شوی دی دا طرف دا حکمت والا خبردار ذاتنا. اللہ تعبدو پدے کے مسئلہ صدا اللہ تعبدو دا د کمی داوی سره لگی دا ولی ماشاءاللہ اللہ تعبدو بے اللہ تعبدو مضبوط شوی دی پا دی خبر باندے چی بے اللہ تعبدو یا مضبوط شوی دی پا دی مسئلہ لے اللہ تعبدو چی بندگی ونکے. امام کسائی وی دلتا با مقدر دام نو احکمت آیاته بے اللہ تعبدو. یا امرکم مقدر دے نو مانا بدا سکوئی امرکم اللہ تعبدو امر کڑے اللہ تاستد دے خبرے چے بندگی بنکوئی الا اللہ سوا دا اللہ. یقیناً زستاسو دا پارا دا طرف دا اللہ نا نظیر یر ورکون کے زیر ورکون کے امام. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ او بخنا وارے دخبر ربنا پجبا. ثم توبو الیہ بیا توبو باسی دے اللہ تپزڑگی. فائدہ بدر کی تاسلا فائدہ خیستا تر یو نیٹی مقررے. وی فائدہ خیستا صدا متان حسنات صدا. وی الرضا بالمیسور والصبر علی المقدور دا زان سرولی کئی کما خبرہ الرضا بالمیسور والصبر علی المقدور. رضا پڑیر لک سبانے بادے اللہ راضی کی لک سبائی خطابہ پہ اللہ راضی ساتی. والصبر علی المقدور او دا اللہ پا تقدیر بات صابرے. کلا کلا چال اللہ کروڑو نور کی خودے پہ صابر نہیں دے پہ راضی نہیں. چنشتے و چنشتے و چنشتے آواز خلق بسا بخوری اوے با الحمدللہ ہر سا ڈیر ڈیر دی. وَإِن تَوَلَّوْا کچرتا تاسو مخو گرزاو نو یقیناً زیرے گم پتا سدا عذاب دور زلوی. اللہ تا واپس استاسو دا او دا اللہ تا دا پہر یو چیز باندے قدرت والا. الا انہم یسنون دے کے ذکر دا دوی میں دعوے دوی میں دعوی کماوا عالم بکل شین ہو اللہ ہر چیز باندے علم دا اللہ دے غیب صرف دا اللہ خاصا دا ذکر کئی. خبردار یقیناً دیو یسنون صدورهم ران غاڑی سینی خپلے
یسنونا صدورهم رانغاړي خپل سینې په څه باندې رانغاړي په دشمنۍ د نبی په دشمنۍ د نبی یعنی خپل دا سینې په دشمنۍ د نبی رانغاړي په دې خپل سینو پړونو کې د پیغمبر دشمنی رانغاړي لیستخفوا منه دې لپاره چې ځان پټ کې دا غنام چې په پټه به د پیغمبر دشمنی کو دې لپاره چې مونږ باندې خبر نشي خو الا خبردار حين یستغشون کله چې دیو ځان پټوي په خپل جامو کې نو ټیک د پیغمبر عالم الغیب نه دی خو عالم الغیب ذات شته کنه شته کنه څوک دی الله یعلم ما یسرون نو پویږي الله تعالی پاغه چې دیو پټي و ما یعلنون او پاغه چې دیو ښکار کوي یقینا د الله د عالم پرازونو د سینو دیو با کلا ویل مشرکین ویل اذا اغلقنا ابوابنا وارسلنا ستورنا واستغشينا ثيابنا کله چې خپل دروازې بندې کو خپل پردې راوې ځاندې کو ځان په جامو کې او په بړستنو کې پټ کو وسنینا صدورنا علی دعوت محمد اور انغاړو په خپل سینو کې دشمنی د پیغمبر نو فکیف یعلم بنا دی و څنګه خبرې شي د آیاتونه راغلي وما من دابة نشته هیڅ یو زنده سر دې کې دا مسله ده چې کارساز د هر یو شی یوازې الله نشته ده هیڅ یو زنده سر په ځمکه کې الا علی الله رزقها مگر په الله تعالی باندې رزق دا غده او مسله دا علم غیب و یعلم مستقرها پیجنی الله زید قرار ایداغه چې کمزه کې دا زما سر میږي کمزه کې ده دا زما ګډ میږي کمزه کې ده دا زما پلانه ماشه کمزه کې ده دا ټول الله پیجنی مستقرها و مستودعها زید قرار دغیم پیجنی زید امانت خودو دغیم پیجنی کلن فی کتاب مبین دا ټول دی په کتاب ښکارا کې په لوح محفوظ کې یا په کتاب د تقدیر کې او کتاب د تقدیر سو وایا کنه ماما ها کتاب د تقدیر د چا نوم دی د الله د علم نوم دی نو مانا ازل نه دا هر شی ماته داسې پړاګا چې پلانې مې کې الته دی هغه سر مې کې الته دی هغه پلانې شی الته دی هغه پلانې شی هغه مچ الته دی هغه مچ مړ شه دا ټول الله ته داسې پړاګا کلن فی کتاب مبین ادینا دام پته ولګی دا چې د هر چیز روزی ذمہواری پچا باندې علی الله رزقها رزق پچا دی په الله دی دیو جن فاروق اعظم علی المرتضی ویلو الرزق مأمور بطلبک رزق ستا مأمور دی تا بګوري وانت مأمور بطلب الجنه ته جنت په طلب کې ولا غمړه رزق بتا ګوري کنه علی الله رزقها روزی پلا دا شیخ د شاپور وا یو خپل لیدلې واقع بیانوله نیل یو زنانه با په یو کور کې روټۍ پخوله نو هغه روټۍ به تیر چاپیره پخېده او د مینځ به نه پخېده خلک حیران شوه دی چې د دې ډوډۍ د مینځ ولې نه پخېږي نو کله چې هغه تبی ماته کړه د الله شان ته ګوره اقه مینځ کې چینجی دی ښکلی زبردسته تک سپین او د هغه چینجي په خوله کې تک شنه مزهداره پاڼه الا علی الله رزقها
او هغه وایي چې دا په کانانو مې کلي کې دا قصه وه او دغه انګر کورو نوم دغه انګر شګاو نو مطلب دا چې ګوره الله دی دا چینجی الله څنګه وساته هو الذي خلق السماوات دا غرض نه دی چې ته به د دنیا د رزق اسباب به نه لټې مزدوري به نه کې دا غرض نه دی خو غرض دا دی چې اعتماد به ګورې په مزدورۍ نه کې اعتماد به په پیسو نه کې دا اصل کې دا هر څه چې تعالی الله دا مټي چا درکړي دي دا سوچ چا درکړی دی بیا د دې کار د کولو توفیق چا درکړی دی نو دا ټول د الله د در نه دي وهو الذي خلق السماوات خاص الله تعالی هغه ذات دی چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه فی ستة ایام په مقدار د شپږو ورځو کې او عرش د الله تعالی علی الماء په اوبو باندې امام بخاری په کتاب بدء الخلق کې د یو سوال په جواب کې وایي کان الله هو الله تعالی ولم یکن شیء غیره د الله نه سوا هیڅ شی نه وکان عرشه علی الماء و عرش الله په اوبو باندې موږ په دې باندې بیا ایستنه کوي وکان عرشه علی الماء دا اوبه دي چې د خلق د پیدایش د اسمانونو د ځمکې نه مخکې دي کمې اوبه دي کم دریابو بس په دې باندې الله پوهېږي لیبلوکم ایوکم احسن عملا خلق د څه دپاره دی دې دپاره چې امتحان وکړي په تاسو باندې چې کم یو له ستاسو نه ښایسته عمل والا ښایسته عمل والا کم یو دی د یاد ساتئ مونږ په امتحاني حال کې ناست یو چې کله د امتحاني حال ختم شنو بس نتیجه گاه ته بیا وضو کا خیری بیا و نتیجه لیبلوکم ایوکم احسن عملا ولئن قلت انکم مبعوثون او کچرته ته وایې چې یقینا تاسو به پورته کولی شئ پس د مرګه لیقولن الذین خامخا وایي به کسان چې کافران دي ان هذا نه ده دا خبره الا سحر مبین مگر دروغ د ښکاره دلته دا سحر معنی به نه کوئ دلته سحر په معنی چا سره دی دروغ نو سحر دلته په معنا د دروغ او سحر د دروغ په معنا راځي لکه قاموس القرآن وایي د سحر پنځه معنی لیکلي علم په معنا دروغ په معنا د اخذ بالعین په معنا جنون په معنا صرف عن الحق په معنا د ټولو معنو باندې سحر راځي ولا ان اخرنا عنهم العذاب دې کې تخفیف دنیوي او کچرته رستو کو مونږ د دیونه عذاب الى امه معدوده تر دیو مودې شمارل شوی تر دیو مودې لګې پورې الى امه الى ای جماعت من الاوقات معدوده من قليله لګې پورې ليقولن نخام خويوا ما يحبسه چشبن کدا عذاب لمنگنا خبردار الا خبردار یوم یاتیم خبردار پکم ورزی چراش دیو تدا عذاب لیس مصروفا عنهم نبی اڑول شوید عذاب دیونا اور آگیر بکی دیو لرام ما کانو بھی استہزیون اگا عذاب چو دیو پاگے پوری ٹوکی کون کی وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ او کچرتا وڅکو مونږه انسان ته د خپل طرف نه رحمت بیا لری کو د رحمت لرا د انسان نه انه لیئوس کفور یقینا خامخا د انسان نه امید نه شکروي لیئوس عن الخير نا امید د خیر نا کفور نا شکر په نعمت د الله
یا لیئوسن دا حالت دزل دے او کفور دا حالت دجبے دے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ دا مخالفینو تا زورنا او کوڅه کومګه د تا نعمت پس د زرنا چې د تر رسیدلې نو خامہ خوایبا ذهب السیئات لاړل تکلیفونه زمانہ زما په تدبیرونو یقینا د خامخا خوشالي کوونکې فخر کوونکې لا په کوونکې ماده سے وکړو ماده سے دا خو زما کارنامې وي چې دا مصیبت مې ځان نه لره ک بیا الله تیری پکار دا سنوا سختی راغلې وې د صبر کړې وې خوشالي راغلې وې د په د الله شکر ادا کړې چې دا هر کار الله را لاوک دے کے بشارت دے الا الذین صبروا مگر آکسان چې صبرو کې مضبوط ایمان والوي او عملونه کوي نیک دا کسان دیو د پاره بخنه دا او اجر لوی فلعلک تارکم بعض ما یوحى الیک دے کے ذکر د درېمه دعوت سوا تشجیع فی التبلیغ نو فلعلک آیا پست پر خودن کے نبی بعض ما یوحى الیک بعض اغا چې وحی کولای شي تا ته او تنګیږي په دې باندې سینستا د دې وجنا چې دی وای ولن شنازلې ده په د باندې خزانه یا ولن راضی د سره ملک فرشتہ انما انت نذیر پیغمبر تیار ورکونکې الله په هر یو چیز باندې کارساز دی فلعلک تارکن دیکھ یومن دا یظن بکنا سوزالکا پیغمبر د خلق پتا دا گمان دے چې تباز ما یوحا پر دے حال دا چې دا گمان د خلق غلط دے دویم فلعل الله د پاره د ترجی په دې مقام کې نه ده بل هی للتبعید بلکې دا د تبعید د پاره ده فلعلک من پیغمبر د تدا چرته د سنکه یعنی لا تترکو یا زمان نبی تا وحد ما یوحا چرتن پریدی درے مانا استفام دا استفامی مانا دا حل انت تارکن اے پیغمبرت پری خودن کے استفامی انکاری دا مانا تا چرت پریدی څلورم نفی د استبعاد دا الا یکون منکا پیغمبر استان دان شي کې دے چې تباز ما یوحا پرې دے انما انت نذیر تنذیر الله تعالی پر یو چیز باندې کارساز دے ام یقولون افترا دغه زجر دے منکرینو د قران ته چې دا قران خود ساخته دے جواب یوای دیو چې د پیغمبر د ځان نه جوړ کړي تو وفاتو تاسو عربی تاسو فصیحان تاسو شاعران راوړې عشر سور مثل لسورتنا پشان د قران مفتریات چې د ځان نه جوړ شوی تاسو پیش راو بلې هغه څوک چې تاسو طاقت ما سوا د الله نه کوي تاسو رښتینی فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا او د لسو مطالبه زکوا چلس قبایلو هر یو قبیله یو صورت هر یو قبیله یو صورت پیش کړي پس کدی یو قبول نکړه خبر استاسو فعلمون پوښي انما انزل چې یقینا نازل کړي شوی دی دا قران بعلم الله په علم د الله بعلم الله فعلم د الله چې یو چیز د الله په علم نازل شي د الله د علم نه نازل شي او د الله کلام څوک به دغه مقابله وکي وای الا انما القران 9 احرف سأنبئكها في بيت شعر بلا ملل حلال حرام محكم متشابه بشير نذير قصة عزة المثل
پنه علوم باندې د الله کتاب مشتمل د اعجاز دی څوک به د مقابله وکړي څوک یې والله اله الا الله په دې مسله راغله په کوم مسله الله اله الا الله الله اله الا هو نشته لایق د بندګۍ مگر د قیو الله فهل انتم مسلمون ایتا سغړی خودونی کی حکم د الله تا من کان یرید الحیات الدنیا ها کده قرآن نه څو خلاف کوي هغه د دنیا هوس غسته نو څوک چې راځه لري د ژوند دنیاوي د ډول ډال د دنیا وربکومنګا پورا ورکو دیوتا عملونه د دیو په دې دنیا کې وهم فیها او د دیونه با په دې کې لا یبخسون اس کمه بنشکې ده څوک چې څه غواړي الله ورکوي کنه څوک دنیا غواړي سر الله یو جهان ده دا دنیا د جنت ده پرې د څه شی ورل ورکم وهم فيها لا يبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الاخرہ دا کسان دی چنشت دی لرا په آخرت کې الا النار مگر اور وحبط ما صنعوا برباد دی هغه چې دی وکړ دی په دې دنیا کې چې نیک عمل وي نیک عمل دو قسمه چې نیک عمل یې خو په نیت د دنیا وي دې ته اشاره وکړه وحبط ما صنعوا فيها نیت داخل دنیا دے وباطل ما كانوا يعملون بیکار دی عملونه چې دیو کوي دا عملونه چا قبیح او ناکاروي پخپلا دې ته اشاره وکړه وباطل ما كانوا يعملون دیم حبط ما صنعوا دیکھ اشارہ دا چھ پدے عمل دے جنت نشتلے او باطلوں کی اشارہ دا چھ دا اور نہ پہ نشخلا سے دے دسی عملی دے نہ پدے سے عمل اور لگے افمن کان علی بینت من ربه آیا آغا چوک چھ پکار دلیلوی دا طرفا دا پر ربنا ویتلوه شاہد منہو علا بینت من ربه دیکھے تسلی دا پیغمبر تا او دا چیم شو وایا کنا ہاں چیم دا ہوا سلورما کلسما سلورما افمن کان علا بینت من ربه یاگا سوک چوی پخکر دلیل د طرف د خبر ربنا مراد دنا دلائل عقلیه پتوحید ویتلوه شاهد اور پسې شي د تلوینا اور پسې شي هو پد پسې شاهد منه گواد طرف د الله نه گوانا مراد قران دی من یو مسله د عقلی دلایل او مبرهنه او سره د عقلی دلایل او بیا د الله کتاب امراشي او د الله کتاب کې هغه مسله نه په هغه مسله کې څه شک شوبې ځکه هر انسان الله په فطرت پیدا کړي د فطرتن به الله پیژني چې الله یو دی عمرو ابن نوفل مولوی صاحب نو ورته راغله خو د کائنات ته وکتل ویل چې څوک شته او یو دی اور پسې شپد پسې شاهدون گواہ چې د الله کتاب دی نو چې آیات د سوي نو پدې کې بات زید شبهه پاتې شي نه ومن قبله او مخکې دنا کتاب موسی کتاب د موسی علیہ الصلوۃ والسلام اماما چې مقتدا او رحمت او اغام د دې مسلې تایید کوي نو څو تاییدات شو یو عقلی دلائل یا اور پسې قرآن
ددن مخکې تورات کې هم دا مسله ده. اولئک یؤمنون به، دا کسان ایمان راوړي په دې باندې. ومن یکفر به من الاحزاب، چا چې کفر وکړ په دې باندې د مختلفو ډلو نه، نو اور زید وعده د دیو دی تم کېږه په شک کې د دې نه. انه الحق، یقینا دا حق دی د جانب د رب ستانه. ولكن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر د خلقونه ایمان نه راوړي. ومن ازلم، دې کې تخفیف اخروی، نو څوک دی ډېر لوی ظالم داغه چانه چې تړي په الله باندې درو. دا کسان یعرضون علی ربهم، پیش کوله بشي په خپل رب باندې. ويقول الاشهاد، ويبا گواہی کوونکي مختلف اشهاد، مختلف گواهان وي، لکه کرامن کاتبین، دام گواهان دي. کرامن کاتبین پیژنئ، په دې ښې اوږه باندې، په دې ګس اوږه باندې دا ناستي، دا چرته ستانه جدا کېږي نه. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. دیم گواہی د ځمکې، تحدث اخبارها، سورت زلزال، دا بل گواہی. درم گواہی دا بد نبیانو وی. څلورم گواہی دا بد شهیدانو وی. وجیء بالنبیین والشهداء، وګورئ سورت زمر 79. پنځم عملنامه دا به گواهی. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، دا عملنامه دی لولا، دا پتا گواه ده. شپږم گواهی د امت محمدی په نورو امتونو. وم تل د میزان، دا بستا د پر گواوی. دارنګ خپل لاسونه پلخ پہ دا با پتا گواہی کوي. الیوم نختم علی افواههم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. لاسونه پہ بد گواوی. ويقول الاشهاد، ويبا گواہی کوونکي مختلف. هؤلاء الذين، دا کسان دي، كذبوا على ربهم، چې دروغ ویلو په خپل رب باندې. كذبوا سمانا بکوي، دروغ ویلو. خبردار لعنت د الله دې په ظالمانو باندې. الذين يصدون، آیا کسان چې منع کوي خلق د لارې د الله نه او لټوي د الله د لارې د پاره کوږوالی، شبهې پیدا کوي په دې کې دا چل دی دا چل دی، مزه شبهات پیدا مې کنن کې کجست د الله لاره کږه ده. وهم بالآخرت هم کافرون، دې دې په آخرت باندې انکار کوونکي. اولئک لم یکونوا، دې کې بیان د عذاب اخروي د منکرینو. دا کسان نه دي دیو معجزین، بچ کې دونوں کې د الله د عذاب نه پزمکه کی. دا لازمی معنی شو معجزین، بلا معنی عاجز کوونکی الله لرا، دا لازمی معنی شو. وما كان لهم، ندید دیو دا پارا ما سوا د الله نه څوک دوستان. یضاعف لهم العذاب، دو چند کوله بشي د دیو دا پارا عذاب. زکا ما کانو، زکا چنو دیو چې طاقت یې لرلو د اوریدلو د حق د اوریدو طاقت پکې نه و چې زه د حق ته خلق وکیدم. وما كانوا يبصرون، نو دیو چې لیدلې وې حق لرا. اولئک الذین، دې کې ذکر د سبب د عذاب، دا کسان دي چې تاوان کې چولې خپل ځانونو لرا او رکشو د دیو ناغه چې دیو صدرو تړل. لا جرما خامخا، لا جرما خامخا، حقا ولا محالا،
حق خبره ده خامخا یقینا دیو په آخرت کې هم الاخسرون هم دیو به ډېر تاوانیان ان الذين دیکھ بشارت یقینا کسان چې ایمان راوړې عملونه کوي نیک واخبتوا الى ربهم عاجزي کوي خپل الله ته دا کسان جنت والدي وی بدیو په جنت کې همیشا مثل الفریقین مثال د دوه ډلو داسې ده کل اعما لکه پشان دړاند دیکھ تقابل دی لکه پشان دړاند مومن والاصم والبصير او د کانا والبصير او د لیدونکي او د اوریدونکي نو کافر لوندې کونډې مومن اوریدونکي لیدونکي دې هل یستویان ایا برابر دي دا دوانه په مثال کې افلا تذکرون تاسو نصیحت ولې نه اخلئ ولقد ارسلنا دیم باب خلاصه د دې زنه دیم باب د 111 آیات پورې یو خبره و واقعات اول درې واقع او شپږم واقع دا تعلق لري دا ولې داوی سره اول دعوت سوا تاسو اي العبادت لله وحده او څلورما پنځم واقع دا به تعلق لري د دې مداوی سره د مداوت سوا عالم بكل شيء هو الله او مواقع چې د موسی کلیم الله دا به تعلق لري د درې مداوی سره درې مداوت سوا تشجیع فی التبلیغ محبوبا بیان کوا موسی ته نه ګوري په خړسرو اورېدلې او په خړسرو موسی علیہ السلام د غره په شان سینه وا دمه خبره تخویف 104 او بشارت 108 کې ولقد ارسلنا نوحا پتا کې سره لګلو موږ نوح علیہ السلام نوح معنا بچو کو کی ډېر څه شي جړیدون کی د نوح علیہ السلام یو بل نوم چاته یاد دی عبد الغفار بل نوم چاته یاد دی شاکر شاباش ولقد ارسلنا نوحا د امتحانات دی اوس په پیغمبرانو هغه وخت یو عملی امتحان پتا سبانه علمی امتحان دی ولقد ارسلنا دا ګران دی کاغه دا وای ګران دی یتا کټا سریا ولقد ارسلنا نوحا پتا کیسر لګلو مونږه نوح علیہ السلام الى قومه خپل قوم دا نو یلا انی لکم نذیر مبین یقینا زستا سود پر ير ور کون کې اخکار یم خلاصہ د دی واقع دادا چې ما سي والله د حاجت مغواړي صرف دی والله نه غواړي دا نوې مسله نه ده بلکې نوح علیہ السلام خپل قوم ته کړي دیمه خبره شجاعت د نوح علیہ السلام به بیانای دریمه خبره طریقه د دعوت د نوح علیہ السلام څلورم مخالفت د قوم الله تعبدو پکما مسله ملي غلو الله تعبدو به الله تعبدو چه عبادت مکوئے دا اچھا مگر دا یو اللہ نو العبادت للہ وحدہ انی اخاف علیکم زیرگم پتاسو عذاب یوم علیم دا عذاب دا ورز دردناکی دا اولا خبرہ چنو علیہ السلام دا مبارکم مسئلہ کڑیوا فقال الملو دیکھے څه اعتراضونه د قوم په نوح علیہ السلام باندې فقال الملأ ویل سردارانو کسانو چې کفر کړو د قوم د نوح علیہ السلام نه ما نراکا منګ نه نو تعالی الا بشرا مثلنا مگر انسان زمون پشان ته زمون پشان انساني بشری نو ته څنګه رسول شي دا یو اعتراض
دیم اعتراض وما نراک اتباکا او منگا نینو تالرا چتا بیداری کردستا الا الذین هم ارازلنا مگر آیا کسان چی دیو زلیل دی پمنکی نو ہستا مرگری ٹول اگا خلق دے چا پمنکی بیکارا غریبانان یتیمانان بے اسرے اگا خلق ستا تابی دے دای بل اعتراضو الا الذین هم ارازلنا رزیلان دیو چاہتا ویل غریبانان تا اللہ غریب رزیل نہیں گورے ریزان پویا کہ رزیل پا شریعت کے چاہتا وی دا خود دیو پا نظر کے رزیلو شریعت کے رزیل چاہتا وی دا یاد کئی شریعت کے رزیل عبداللہ ابن مبارک وائی دا زان سرولی کئی عبداللہ ابن مبارک سوائی دا خلق دی اتونا ابواب الملوک چه دا بادشاہانو پا دروازہ کے پراتے دا دا شریعت پا لحاظ رزیل دی دیم ابن العربی وائی دا آغا دی چه خوری دنیا پا دین خپل باندے یا اللہ منگ پر رزیلانو کرام والا چه خوری دنیا پا خپل دین باندے مطلب دا ہے چه دا دین تباہ کئی او دنیا پہ حاصلی دا رزیل دے پا شریعت کی اگر چه خلق دیتا دیر پدرانیاوی گورے خو اللہ و دا اللہ نبی وائی چه دے رزیل دے اوی دا زلیلانو زلیلہ آغا سوک دی چه برابروی دا خبر یاد کئی چه برابروی دنیا دبل پا فساد دا خپل دین دے دا رزیلانو رزیل دے الذی یصلح دنیا غیره بفساد دینه دبل دنیا برابر ہے دبل دنیا خیستہ کوي بل د موټرو انتظام کوي خو بل دن پہ تباہ کوي بل آخرت پہ تباہ کوي دا د رزیلانو رزیل دی مسلمانان دې په دې خبره لږ توجه کی لږ غور دیو کی چې نن مونږه د بل دنیا سمو دبل د دنیا غم کو خپل آخرت پہ بربادو دا کم عقل مندی دا او دتا خود رزیلان و رزیل ویلی شو دا رزیلان و رزیل الذی یصلح دنیا غیره بفساد دینه پل دین بربادی دا بل دنیا مزدارا کئی اللہ منگا عقل من کیا اللہ او یا اللہ منگ دا رزیلان و رزیل مکیا اللہ چه خپل دین تبا کوم خپل آخرت تبا کوم خپل قبر پا تبا کوم او دا بل دنیا سمو از یو خبر کوم تاسو ټول جنت تلاړ شئ خو چې زه دوزخ تلاړ شم نو ما څه ګټه وکړه هیڅ ګټه نه سوال بد اللہ نہ دا کوم چې مام بوزا جنت تا او دیوم بوزا ناسی دا کما عقل مندی دا چې خلق وی جائیداد پریدم بچو تا جائیداد پریدم نوسو تا او د خپل قبر چې کما دی ټوله د انګارونو نه ډک پردی میراث دا غنه ور کوي الذی یصلح دنیا غیره بفساد دینه نو ٹک دا دا بل دنیا خو خیسته کړه بل چاته خو دنیا پرې خودلا خپلو بچو ته خپلو نسو ته خپلو کړوسو ته خو خپل آخرت خو برباد کړه دا کم عقل مندی ده دا خبره یاد کړئ طالبانو دا ټول مسلمانانو دا خبره بچر ته ځان نه دی یو سکند کم ځان نه خوا کوي ما لکه کله چرته د دې یو کاری چې مشتبه کاری او ته چې دا وکما نو ورته ولې وکما
زه خپل آخرت برباد کم نو د بل دنیا ولې برابر کما د بل دنیا ولې برابر کم چرته به څوک بیا رشوت وانه لي زما د رب په ذات قسمی کدا خبره ورته یاد ای چرته دی رشوت وانه لي چې د بچی دنیا زه ښایسته کوم ښځې دنیا زه ښایسته کوم او خپل آخرت پې بربادوم ولې په ما کم اوربل دی چرته به دی رشوت وانه لي چرته به دی ځان سره میراثه پردی پرېنږدي چرته دی به په مدرسه کې خیانت ونه کړي چرته به دی په جماعت کې خیانت ونه کړي چرته به دی په اوقافو کې خیانت ونه کړي د سرکاري مال کې به دی خیانت ونه کړي خپله دنیا د بل دنیا برابر کم خپل دین پہ برباد کم خپل قبر پہ برباد کم خپل آخرت پہ دا د رزیلانو رزیل دی د رزیلانو رزیل هغه خلک چې ورته ارزال وای ارزال په خپله ژبه کې علي المرتضی نه تپوسو کوي جی رزیل څوک دی نو حضرت علي المرتضی وی چې رزیل هغه سړی دی چې کله دا یو ځای شي جو بس بیا غالبی په یو مسلمان گزاره هم کوي د یو مسلمان بیزتی هم کوي او کله چې جدا جدا شي نو بیا یې څوک پیژني هم نه چې دی څوک و دی رزیل دی اره یو میلمه راغی لږ خبره منځن پوهه که یو میلمه راغی دا میلمه غلطه خبره مو کی ته به دا میلمه نه وهئ ځکه چې تاسو ډېر یئ تاسو غونډ یئ هغه یو دی نو په دې وخت کې به د هغه ناګوارې خبرې برداشت کوي چې رزیلانو کې را نه شئ تاسو ډېر یئ منګه چې کله ډېر خلک یو خپل قام قبیله یو خپل ملګري یو بیا بس بل مسلمان راته بیا ګډ هم نه ښکاري د هغه بېعزتي د هغه وهل د هغه ټکول په کلي کې ته ستا کلی دی ته ورغلې او چې کومه دی قرضدار یې چا ایثار کړی دی ستاسو کلی دی بس چې کومه دی هغه قرضدار یې تاسو به پې ټول را نه راغونډېږئ او چې کله جدا شي نو بیا یې دی څوک نه پېژني دا څوک دی دی د رزیلانو رزیل دی قال یا قوم یا الله دا خبرې زمونږ د زړه ته کته کوزي که چې مونږ رزیلان نه شو یا الله لکه ارزال کم یو دی یادم که ارزال کم یو دی چې د بل دنیا برابرئ خپل آخرت پې بربادئ نن مسلمانان نن په دې خبره سوچ وکئ چا سره د چا څه شی دی ورې کوي د خدای دپاره ورکوي قال یا قومي ویله ای زما قومه خبر راکئ ما ته ان کنت علی بینة من ربی او خلک څه وایي و یاره بس رواج نشته دی نو زه دا رواج به تا بچ کي ځه نشته دی ته به بیا الله ته دا وایې چې جو رواج نه و نو ما ځکه دا کار نه کوو زه بچ به دې کي ما به هم بچ کی او تا به هم بچ کی قال یا قوم ای زما قوما خبر را کئی ما تا ان کنتو علی بینتن ما بدا زوی اخلاص کی پا قبر کے یا با می دا خز اخلاص کی پا قبر کے دانو سے کڑو سے با می اخلاص کی پا قبر کے واللہ کا می اخلاص کی قال یا قوم ای زما قوما خبر را کئی ما تا کئی امزا پوازح دلیل دخپر رب دا طرفنا اور آکڑی ما تا رحمت من عنده دخپل طرفا فعمیت علیکم رزیلان دیو څوک رزیلان ہوئے وایا څوک رزیلان ہوئے وایا کم خلق چې د نوح علیہ السلام دشمنانو زکه چې کله و ډله ټپله وه په یو نوح علیہ السلام باندې به راپڼ شو واهه به واهه دی که یوازې یو کس نوح علیہ السلام له راغلی وه زموږ ته ګیله نه وه وی رزیلانو تاسو خو اتیا او سل کسان پې راغونډ شوئ او د الله په نبي ګزاری کوئ رزیلان هغه او ویل به چاته رزیلان
قال یا قوم یزما قوما خبر را کئی ماتا کئی چرته امزا په واضح دلیل د الله د طرفا او را کړی ماته رحمت د خپل طرفنا فعمیت علیکم پس هغه پټ پاتې شي پتا سبانه انو لزمکموها آیا پزورا ان خلولای شو آیا پزورا ان خلولای شو دغه رحمتنا یادا آیاتنا پتا سو پوره وانتم لها کارهون حال دا چې تاسو دل را بدګنون کی نو چې الله رحمت لته ورکه تد الله رحمت لته ورکه تد الله رحمت پسې دروازه بندې نو څنګه پتا پوره ون خلا نشمان کوله ویا قومی نور خود ډیر خواري کوم نوح علیہ السلام پیغمبر ونه ویا قومی ازما قوما زنه غواړم تاسو نه پدې باندې سمزدوري سمال نه غواړم نه د مزدوري زما مگر په الله دا ینوها دا غریبانان وشړه ینوها دا غریبانان وشړه ځکه د دیو سره ناس تا منګلا مزه نه را کوي نو نه هم زشړون کیا کسانو لره چې مؤمنان دي یقینا دیو با ملاق ربهم مخامخ کې دون کې وای د خپل رب سره نو الله سره به پیش کېږي نو د الله په دربار کې په مارا پټ کړي چې د نوح مونږ ولې شړلیو زه بیا څه وایم ولکنی اراکم لیکن زینم تاسو لرا قوم جاهلان ډېر جاهلان دي ویا قوم یزما قوما اگے دشمنان دے او دے یا قوم یزما قوما دیکھے دویم جواب دے دریم جواب مین سرونی چوک دے چوک با امدادو کے زمان دا عذاب دلانا کزدا دلہ اولیاء وشڑم افلا تذکرون تاسو نصیحت ولنا قبل وی ولا اقول لكم عندي خزائن الله پدې یاد کې جوابنا د څلورو اعتراضونو نوح ته څنګه پیغمبره منګلا خزانه راکا ناغه زنه هم تاسو ته چې ما سره د الله خزانه دي زدا تا گنج نه یما یا نوحانو د غیب خبر راته وکا نو ولا عالم الغیب زن پیغام په غیبو خننوها تڅنګ پیغمبره خوراکونه کې اسکاکونه کې بچی لري اولاد لري بازارونو کې ګرځي جواب ولا اقول انی ملک زنم تاسو چې ز ملک يم زنم تاسو چې ز فرشته يم خوراک چې نه کې اسکاک چې نه کې هغه ملائک دي خنو څلورم اعتراض دا کمزوري خلق دا ول ځان سره ته شرمېږي نه جواب ولا اقول او زنویم للذین پبردا کسانو کې تصدر اعینکم چې سپګنی تاسو سترګې چې چرته ورن کې الله تعالی دیو ته خیر زدیو پبارا کې دانه الله عالم ینوحا دا مرګری دی ګوره دا د زړه مرګری نه دی کله کله تا ته وای مړه دا د زړه مرګری دی نه دی جواب الله عالم الله خپیا دې پاغه چې دې پړونو کې دې د زړه د حال نه یو الله خبر دې شرع ظاهر ګوري ظاهر په ما ځان قربانوي په دین ځان قربانوي او که زو شړم انی ازل من الظالمین زو شم په دا وخت کې د ظالمانو نه قالوا یا نوح نوح علیہ السلام دا خیسته خبره جوابنا نو لا جواب شو چې لا جواب شو کله چې سړی لا جواب شي په مناظره کې نو دی به جګړه کوي قالوا یا نوح ویل دیو اے نوح قد جادلتنا پتا کې سره تا جګړه وکړه مونږ سره هغه دلایل پیش کړي دی دا تا جګړه وکړه نو فاکثر تجدالنا پزیات دکړې خپل جګړې تا زیات اکڑے جگڑے مونگ سرا فاتنا بما تایدونا تراوڑا مونگتا پاگت چی مونگ سرا وادے کے چی دا بھئی راوالا یا بما تایدونا پاگت چی تمونگا تیرے ان کنت من الصادقین کئی تدرشتینونا قال انما یاتیکم بہ اللہ دیکھیں جواب دا کوئی دا سوال
ویل نوح علیہ السلام یقینا راولی به تاسو ته دا عذاب الله تعالی زه نشم راوستی که خوښه شي زما د الله وما انتم بمعجزین نه تاسو عاجز کوونکي الله لرا ولا ينفعكم نصحي نفع نرسی تاسو ته زما نصیحت که زه اراده لرم چې زه نصیحت خیرخواهي ولټوم ستاسو که چېرته وي الله تعالی چې اراده لري ان یغویکم د ګمراهۍ ستاسو هو ربکم دغه الله ستاسو رب دی وإلیه ترجعون دی الله تبا تاسو واپس کړئ شئ د هر څه اختیارات د الله دي ام یقولون افترا د دې دوه مطلب ام یقولون افترا آیا دی وایي چې د ځان نه جوړ کړ دا دی نوح علیہ السلام دا مسئلے دا ځان نه جوړ کړي خود سخته مسئلې ام یقولون افترا یا وایي دی چې د ځان نه جوړ کړي دا مسله تو وایا ان افتریته کما دا د ځان نه جوړ کړي فعلی اجرامی فما باندې گناہ او وبال د جرم زما ده دا خو زما جرم ده خو انا بریء زبیزاریم مما تجرمون دا غسنا چې تاسو جرم کوئ فعلی اجرامی فعلی اسم اجرامی فما باندې گناہ د جرم زما ده زما د جرم گناہ فما باندې ده وأوحي إلى نوح وهي وكليش نوح عليه الصلاة والسلام دا چې انه لن يؤمن چې یقینا شان دا دی چې ایمان نه راوړي ستا د قوم نه اے نوح ستا د قوم نه ایمان نه راوړي الا من قد آمن مگر هغه چا چې پتا کې سره مخکې ایمان راوړی بس عقب مؤمنانی نوح ستا د قوم نور خلق مؤمنان کې دی نشي فلا تبتئس تمخ پکېږه بما كانوا يعملون پاک کارونو چې دیو کوي خپکېږه ما دعوت سو کاله چلولې نه نیم سو کاله سورته عنکبوت والله تعالی د طرف نه خبر راغی چې نوح علیہ السلام د خبر اړه چاوونو ورځ دعوت د شپې را دعوت په اجتماعګانو کې خبره انفرادي خبره جړل د قوم د پاره نو الله تعالی دلته نا امیدي ذکر کوي چې نوح چا چې ایمان راوړی هغوی راوړی نور ستا د قوم خلک ایمان نه راوړي زړه به نه چی نو بس نوح علیہ السلام ویل چې ایمان نه راوړي الله لا یلد الا فاجرا کفارا کبچی راوړي نو هغه ټول فاجران او کافران دي نو یالله نو نور په میا ما ولیدل کې تنگ آمد بجنګ آمد بدعا وکړه خیر وکړي لا تزر على الارض من الكافرين ديارا یالله د کافر یو کور م پرې دربا سورۃ نوح کې نو کله چې الله تعالی د خپل نبی دعا قبول کړه چې اوس دا غر کوما نو الله د نوح علیہ السلام او داغه د مؤمنانو مرګرو د خلاصي انتظام خای چې نوح ته وسکه نو وسنا الفلکا جوړه کا کشتۍ چلا تا بچ کې اوستا مرګري بیا آیوننا زمون د سترګورو برو و وحینا زمون د وحی مطابق گفتگو مکو ما سرا نوحا په طریقه د سفارش په بار دا کسانو کې چې ظالمان دي انهم مغرقون یقینا په دې باندې فیصله د غر کې دو شوه بیړۍ جوړه کا علماء لیکي بیړۍ جوړه کړه 300 غزه وګدواله 50 غزه پلنواله
دیش گزے دنگ والے دا د ساج لرګی و. نوح علیہ السلام په 2 کالو کې دا سر ته ورسوله. دا تفصیل په تورات کې هم شته، اسرائیلی روایات دي. وګورئ پیدائش، تورات پیدائش وګورئ. چودہ جلد 6 دارنگے 16 جلد 6 کے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. پدیو فیصلہ دا غر کے دو شوے دا بغر کو لیش. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ جوڑا ولا نوح علیہ السلام کشتئی جوڑا ولا. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ ہر کله چې تیرې دل په د باندې ملأ غټان د قوم ددنه ټوکې کولې په د پورې. څنګه ټوکې کولې؟ ویل نوحه تا خو څه پورې ویل چې زه نبي یم. نو فصرت بعد ذلک نجارا اوس لاړې ترکاڼ شوې. دا ټکا دې جوړه ده. دا یو قسم لا پیشاړه وه. دیم قسم لا پیشاړه دا وه چې ای نوحه ته خو بیړی جوړی، خو دا راته ووایه چې دریاب خو ډېر لرې دی. دا بیړی به په اوږو باندې دریاب ته رسې که نه دریاب به دلته راوړې. دا به چلیږي په څه شي؟ دا ټوکې وې، پیشاړې وې. قال ان تسخروا منا ویل نوح علیہ السلام کتا سټوکې کوئ په مونږ پورې نو پروا نشته، صبر وکړو. یقینا مونږ به ټوکې وکړو په تاسو پورې کما تسخرون، لکه څنګه چې تاسو ټوکې کوئ پته به ولګي. او دې نه دا پته مو لګېده چې اعراض به نه کې چې کوم یو شی د الله په قرآن او حدیث کې که ستا ذهن هغې ته رسي او که نه رسي، خو چېرته ټوکه ونه کې. که ستا ذهن هغې ته رسي او که نه رسي، دا به نه وی چې مړه دا څه لیوني سادهګان دي. نوح علیه السلام ته امید کړی یاره دا د هغوی د عقل خلاف وه، دا د هغوی د مزاج خلاف وه، دا د هغوی د سینس خلاف وه. چې ګوره ساده ګوله دریاب نشته او ته کشته جوړی، دا دونه کشته څوک به هلته دریاب ته رسوي، هغه دریاب به دې ځای ته څوک راوړي. نو دا زموږ عقل نه مني. نن هم ډېرې خلک دا وایي یاره دا څه سادهګان دي، دا خبره قرآن کې ده، دا عقل مني. ستا څه عقل دی؟ ای د پیشو عقله ستا بله څه عقل یي مړه پیشونګړیا، ستا بله څه عقل. دا سینسدان مخکې دا خبرې سینسدانو په ذهن کې نه راتلې، اوس یو خبره د قرآن وایي او دا سچ ده، 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 دا سچ ده. زما د رب په ذات قسمي چې داسې دور هغه دور بلا نه به سچ شي، بس بیا به موږ ټول مرګه کښېږي. دا سینسدانان به وایي چې دا خبرې سچ وي. اذا السماء دا سورۃ طارق اول سر څنګه دی؟ والسماء والطارق، والسماء والطارق. واذا کله چې والسماء والطارق، دا طارق د طارق مونږ وایو چې د شپې راتلونکې ستوری، و د طرق کې یو معنا ده طرق. مطرقتون څه ته وایي؟ نه پیژنئ؟ عربي نه لرئ؟ نه مې دانی؟ عربي نه مې دانی؟ ترکی دانی؟ دا خبرې نه عربي نه مې دانی. مطرقتون چا ته وایي؟ چټکي ته، پلک ته. دا مطرقتون په دې طرق کې وایي معنا ده د دې ټک ټک د چټکی، د دې دا معنا پرته ده.
دیو په دغه ستوري باندې دیو ریسرچ وکړو چې دې ستوري کې هم دغه د ټک ټک داسې اواز کېږي لکه په پلک چې څوک څه شی وایي په څټه کې. او دا قرآن کله ویلي د ده پلار هم نه و، د ده نیکه هم نه و، د ریسرچ هم نه و، جاز هم نه و، نه پیشو نه پیشوګۍ وه، هیڅ شی نه و. قرآن ویلي والسماء والطارق والطارق. په دې یو سیزدان بیا مسلمان هم شه چې قرآن کې دونه مخکې پیشنګویي پرته ده. ویصنع الفلک جوړه نو کله کله د قرآن یو مسله ساینسدانا مسلمانا ستا عقل به نه مني، خو ته به وایې والله چې دا ټیک ده، والله چې دا ټیک ده. ویصنع الفلک جوړوله کشتۍ لره وکلما مر علیه ملأ هر کله چې تېرېدل به په ده باندې غټان د قوم د ده نه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون فسوف تعلمون. زر دی چې تاسو به پوه شئ چې څوک دی چې راځي به عذاب یخزي عذاب چې رسوا به کړي ده لره او نازل به شي په هغه باندې عذاب دایمي حتی اذا جاء امرنا تر دې چې راغی زمونږ امر وفارت تنور جوش کو تنور وفارت تنور جوش کو تنور امر راغے تنور جوش کو. شاید چې الله خپل نبی نوح علیہ السلام ته ښودلي چې د دې تنور نه اوبه خوټ کېږي نو ته به بیړۍ ته خېږي، جاز ته بیا خېجه خپل ملګري خېجوه. جوش و تنور یو خاص تنور و تنور منګه مرته تنور وایو، عربی کې مرته تنور وایي. دے مطلب دا دے وفارت تنور کله چې جوش و هو تنویر الصبح یعنی د سبای رڼا رالا سبای رڼا رالا او بدقت نرا روانه. الله نوح علیہ السلام ته ویل ورخېجا بیړۍ. درې وفارت تنور دا کنایه ده د غضب الهنا. څلورم وفارت تنور جوش و مخدز مکے نبع الماء من وجه الارض اوبرا چیندار شوی د مخدز مکینا هر زینا دا اوبدا سر روانه الا اے نبع الماء من وجه الارض وفارت النور قل نحمل فيها ویلمنگا سوارکا پدے کے من کل زوجین اثنین دہر قسمہ جوڑے نا دو دعا در سوارکا وَأَهْلَكَ اخبل اہل الا من سبق علیہ القول مگر آغا چوک چه مخی شوی دا پاغبانی فیصل دا عذاب. مراد دغن کنان دے او د نوح علیہ السلام اغا مشرکا خزا داستا اہل دے خو گوری دا با نخیجی. ومن آمن سوچا چی ایمان راوڑے یا اتیا کسان دے او یا د نوح علیہ السلام سرا ات کسان دی. وما آمن ماہو ایمان نو راوڑے دد سرا الا قلیلون مگر لگو کسانو. وقال ارکبوا فیہا او یلا سورے گئے پدے بیڑائی کے بسم اللہ مجریہا پا امداد دنم داللہ چلے دل دے بیڑائی دی او ودر دل دے بیڑائی دی دد اللہ پا امدادنو مانکے نلری تیل نلری پا امدادنو دے چلے دل ودر دل. ان ربی لغفور الرحیم یقیناً زما رب خامخا بخون کے مہربان. بعض علماء وحی چی بسم اللہ بنو علیہ السلام ویلا دا بروانا شوا چی بسم اللہ بے ویلا پزے باندی باود ریدا. ماشاءاللہ دے بریک چشے ہو بسم اللہ وہی تجری بہم بسم اللہ کو بسم اللہ دا وہی تجری بہم معلم التنزیل دوائی
او دا کشته روانه وه په دیو باندې فی موجن په داسې چپو کې کل جبال موجن دا جمع د موجتین دا لکه تمرین چې جمع د تمرتین دا په چپو کې کل جبال پشان د غرونو پشان چپې وي خلکو چې نوحه د بیړۍ به سمندر ته وړي که دلته به راوړي جو څه چلو شو سمندر دلته راغی نو الله راوستو ونادا نوح ابنه आवाज کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام خپل بچی ته کنعان ته وکانا فی معزل و دے په ډډه د کشتۍ یا بنیا یا بچوړیا ارکب معنا سور شمن سرا مکیگا د کافرانو سرا بچیا را سورېگا کافرانو سرا مکیگا دیکھے اول غرض د نوح علیہ السلام داو چې یا دا منافق دی دا پته ورته نشته چې دا کافر دی وای د منافقانه ژوند تیراو نوح علیہ السلام عالم الغیب نو اے بچیا ته خو زما بچے را سورېگا یا غرض دا دی چې بچیا مسلمان شاه مومن شاه نو بیا دې جاز او کشته تراس رضا قال ساوی وسغیت گورا ویل اغا زرد چپنا بوالم زان بوخی جم الى جبر غرط بابا جی یاسمونی من الماء ما ببچ کی دو ابونا غرط بوخی جم کنا دالت سا خبر دا گورا وسم عقل چلی خان خپتورگی دا خنزیر تا چکتی نو برالی وبرا خټکیږي رو او دی وای زما غرته وخیجم قال العاصم اليوم ویل نوح علیہ السلام نشته دې بچ کونکې نن ورځې من امر الله دا عذاب دلانا الا من رحم من الا الرحم مگر رحم کونکې الله نن بچ کونکې صرف الله دې ورن امر نه دی بچیا اله ونیا بچیا یا لاسم اليوم عاصم پمانا د معصوم لا معصوم اليوم یا بچیا نه د بچ کړي شوی نن ورځې د عذاب د الله نه الا مرحم الا مرحوم مگر هغه څوک چې هغه مرحومي هغه باندې رحم کړی شوی دیو دا خبر کوله وحال بینهم الموج حایل شا پمیند دیو کی چپا فکان من المغرقین شدید غرق شونا شدید غرق شونا وی دیس پین انگر خور نو کلا چی جاز طرف تا نراتا دا انگر دا پلاس کے تک تور شو نو علماء لکے سوک چه پا خوب کے تور انگر وینی دا خوب دیر خطرناک اللہ دی منتا نخی فکان من المغرقین قیل یا ارض بلائی ماءکی شدید غرکڑ شونا و دیر افسوس دا ازل پا دی بد قسمت چه بدلے گنا دا چاپ شفاعت چې نو خلاص نکو خپل زید طوفانا خپل ځان یره کوا په هر ساعت پر بچے بچنے قیل یا ارض بلائی قیل یا ارض بلائی ویل شو ایز مکے تیرے کا پلے اوبا یزمکے تیرے کا پلے اوبا ویا سماو اقلی یا اسمانا بندے کا خپلے اوبا وغیز الماء کمشے اوبا وقضی الامر فیصلہ اکڑے شعان دکار واستوت علی الجودی ادھر دا کشتے علی الجودی وجودی غربان دے امام قتادوئے نو علیہ السلام بیڑائی تا ورز دا لسم در جبان خطلے او پا لسم دا محرم مانی بیارا کشوے شپگ میاش برا اسمانونو کی
واستوت علی الجود قیل یا ارض ابلعی ماءکی. شان د دې آیات په اعتبار د فصاحت بلاغت ابو حیان اندلوسی لیکي فی هذه الآیه 21 نوعا من البدیع، 21 انواع د علم بدیع په دې یو آیات کې دي. یو آیات کې 21 انواع د علم بدیع. اگر چې آیات لس حروف لري لیکن انواع د بدیع 21 چې دا ټوله دنیا دې ته حیرانه ده. بیا ماشاءالله 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 ابو حیان اندلوسی هغه بیا هغه لیکل دي، هلته وګورئ ډېر خوند به تاسو له درکړي. یو شاعر ملحد د قرآن جواب لیکه چې زه د قرآن په شان بل قرآن جوړوم. یا تراغې نو بس ایسته قلم قدرېده، دا زما د بس خبرې نه دي. او قلم مات کا چې دا د بشری طاقت نه دی، د بشر د طاقت نه دا قرآن بهر دی. وقضی الامر واستوت علی الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین. ویلی شو ہلاکت دے د پاره د قوم ظالمانو. جودی کوہستان ارارات کی اس چوٹی کا نام ہے جو جبل عوام کے جنوب و مغرب میں واقع ہے. اس کی جوامر میں کردوں کی زبان پر آج تک یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ کشتی یہیں آ کر رکھی تھی. کشتی پدی زبانے ادرے دلوا د غره د بلندی د سطح د ځمکې نه 3000 فٹ دا په بلندی کې دی. نو دا غر دونه 3000 فٹ په بلندی کې خدا غر دی. اوس الله ته علم دی چې د دنه بره اوبه کم ځای ته تللی، کم ځای ته تللی. وقیل بعدا للقوم الظالمین. ونادى نوح، آواز کو نوح علیہ السلام پر رب تا وی اے زما ربا یقینا بچے زما دا اہل نہ دے، ستا وعدہ رشتیا دا چستا اہل ببچ کوما تے احکم الحاکمین. قال یا نوح، ویل اللہ تعالی زکا بچی پہ ایمان خود خبر نو. ویل اللہ تعالی اے نوحا انہو لیس من اہلک، دا ستا دا اہل نہ دے. اے ورہ بچے وہ خو اللہ وی دا ستا دا اہل نہ دے. دلتا نظریاتی قرابت اہمیت دے، یہاں نظریاتی قرابت داری کی اہمیت ہے. دا بدنی قرابت داغ اہمیت پدیزے کے نشتے. القرب قرب الادیان لا قرب الابدان. او کا قرب الابدان وی آل النبی اتباعو ملته، آل النبی اتباعو ملته من الاعاجم والسودان والعرب لو كان اهله آل قرابته فليصلي المصلي على الطاغي ابي لهب. آل دا نبی سوک دے، بچے سوک دا نبی غلامان دی. کاغه د سودان نا بلال ولې نه و، او کاغه سلمان ولې نه و، او که آل د قرابت وې بیا خو پکار دا دی چې موږ په ابو لهب باندې درودونه ویلې. انه لیس من اهلک، دا ستا اهل نه دی. ګوره د نوح علیہ السلام ته وې ستا اهل نه دی. وی پسر نوح بابدان بنشیز خاندان نبوتش گم شد. گورا چې د بدانو سره کېناستو نو د نبوت د خاندان نه د نوم کټ شو چې ستا بچی دا نه دی نوح. وی خر عیسی اگر بمکه رواد چون بیاید هنوز خرباشد. نو کده نوح علیہ السلام بچے سنو پتندرے لگے. انہو عمل غیر صالح، ولستا بچے ندے. اللہ دا دیندار خلق بچی بیدی نمکروا دیر لوی غم دے.
انه عمل غیر صالح. قابل نه قتل شو وکله چې آدم علیه السلام خبر شو 100 کاله د زندگی وا چرته د خندلې نه دي بس پړی او دا ولګېده بس زړی زخمی شنو. انه عمل غیر صالح د عمل نیک نه ده. ته سوال مکوا هغه چې نشته تعالی را علم زتا ته نصیحت کوم اے نوحا زتا منا کوم ان تکون من الجاهلین دا چې نشه د جاهلانو نه. قال رب ویل دا زما روا زپنا غواړم پتا دا چې سوال وکم ستانا هغه چې نشته مال را پغه باندې علم ما ته څه پتا وا چې دا رزل څه ده دا منا کافر دی. وإلا تغفر لي او کبا خلونا کی مات و رحمنا کی بما بانی شمبد تاوانیانونا قیل یا نوح ویل اے نوحا کشا بسلام مننا وسلامتی آسر زمانگنا دلتا اللہ دا نوح علیہ السلام دا اند زندگی نقشہ بیانی چی چلو اس خو کت روانی خود سے بکی نیو والتا اللہ ہے اوہ کشا بسلام منا بسلامتی دا یارا مکوا چی کشتای با پز مکوا لگی دڑی وڑی بشی دے مبرکت او ببرکتونو سرا پتا باندے دام خیال مکوا چی پا دنیا خو توفان را گئے نبا اس کروندہ کے گے نبا اس پلان ایشے کے گے نئی نئی برکتو نبا وسمی وعلى امم او پاگا امتونو باندے ممم ماکا چی پیدا کیگی بدا اغا چانا چستا سرا دے اے نوحا دا گمان مکوا چی دنیا کے انسانان ختم شو ماشاءاللہ دونا بچی با گورے چی یاد بلارے دیو بلیزی 12 بچی 10 ایک پرگنائی بوینی تبای چی دنیا نا اس انسانان ختم شو ننا و امم او دا سی امتنا ینوحا دا خیال مکوا چی چلو اس بطول خلق مسلمانانی نئی نئی دا غمنا شتے تر قیامتا و امم حازان خصمان دا دو جگڑ مار دی دا بئی تر قیامتا چی موسیٰ شت دے فرعون بامی چی ابراہیم خلیل الرحمن شت دے نمرود بامی چی عطبہ شت دے محمد عربی شتے نوتبہ و شیبہ ابو جہلم شت دے دا بئی و امم نور امتنا بئی فیدہ بور کوم دیوتا بیا برسی دیوتا زمون دا طرفنا عذاب دردناک عذاب بولے رسی گی ذکر نافرمانی بکئی دنیا کی نافرمانی وسبام روانی تلک من انباء الغیب دغه بیان شي باز د واقعاتو د غیبونه دي چې وحی کوم غتا ته نبی ما كنت تعلمها چې نو پوی دې پاغي باندې تاو نستا قوم من قبل هذا مخکې د دینانو صبر کوا یقینا انجام د متقینانو ده و الى عاد دادم دلیل عقلی په اثبات د توحید باندې او عادیانو ته لګلو موږ ورور د وحود علی السلام قال یا قوم اعبدوا الله اے قوم بندگی د الله وکئ دام نشا سره لګي العبادت لله وحده ما لكم من اله غیره نستاسو د پاره اله غیر د الله نه ان انتم الا مفترون نه تاسو مگر دروغ تړون کی په الله یا قومی دیکھے پیغمبر خپل دعوت دلاله چې دنیاوی نه صاحب ساتلو خبره کوي یا زما قوما نغواړم ستاسو نه پدې اجرا سمزدوري نوح هودا تلونه چې دا دونه سخت تیروي ولګي تیروي تکلیفونه برداشت کې څه چل خو دې جواب ان اجریا ند مزدور زما مگر پلا هغه ذات چې زه پیدا کړي ایت تاسو عقل نه لرئ او یا قوم یا زما قوم بخنه غواړي د پر ربنا ما تاسو خبره بار بار کړي دا بخنه غواړي د پر ربنا ویا پڅ پجبا بیا درته نه ویم غره بیا درته تاسو
استغفروا ربکم دغفر ربنا پجبا ثم توبوا الی بیا واپس دی اللہ تا پزړګي دا به هر ځای کې دا قشانی یورسل السماء علیکم مدرارا راو بلېږي باران پتا سبان دی پشبو شبو د ضرورت موافق او زیاد به کې تاسو لاره قوتن الی قوتکم قوت سره د قوت تاسو نه زمیدار خلق و باران پہ بند شے انہوں اللہ باران بدر مندی اللہ راولی گی ویزدکم قوتا زیاد بکی اللہ تاسولا قوت د مال و دولات الى قوتکم سرد قوت د بدننا لوی بدن لرائی فل اللہ بتاسولا قوت د مالم در کی ولا تتولوا مجرمین مگر زئی تاسو مجرمان پدا سے حال کی چی مجرمان قالوا یهود اگر اکثر نبیان بلکہ اللہ پاک پلا پا اعمال باندے دا دنیا دا حصول وعدہ کوي ځکه انسان لالچی دی چه لالچی اللہ تعالی دنیا هم در کی مڑا در بے کی خزم هم در کی بچی با هم در کی دین ما پریدا قالو یهودو ویل دیو ایہودا جسے بے غیرت خبر ہے کہ ایہودا اللہ رسول ورتنوائی ذکر خو یا محمد وی صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبر تا یہودی ویلی دی یا منافق ورتا ویلی دی یا په دې دور کې کته بریریان ورته وای بے ادبا په جماعت به لیکلی یا محمد قالوا یهودو یهودا ما جئتنا و یهودا صحیح دلیل پیش نه کړ او نه یو منګه به تاریکی الہتنا پر خودون کې د خپل خدایانو نن د جمعې ورځ ده چا ویل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا یا ہود ویل دیو اے ہود علیہ السلام تارات لندی کڑی منتا پدلیل خیرا اونکی دا پلو خدایانو ستا دا وینا دا وجنا وما نحن لک بمؤمنین نیو منگستا دا پارا یقین کونکی ان نقولو منگنوائی استا پبارکی الا تراک بعض آلہتنا مگر دا خبره چه رسول دیتا سالتک مجنونا لاڑے ہودا تی لیون اکڑے ہودا لاڑے لیون اکڑے اللہ تراک بعض آلہتنا بسوئن پزرر دلیون تو ویل ہود علیہ السلام انی اشہد اللہ یقنن زگواکم اللہ فکیدونی دیکھیں بیان دا بہادرائی دا ہود علیہ السلام نوح علیہ السلام ہم پوئیو او یا یمایات کی دا سویلی فکیدونی زی چل جوڑ کئی ماتا تدبیرون وکئی زما دمرگ جمیال پو غنڈا ثم لا تنظرون بیامات پچا کے نہ قبیلہ لرے نہ لوے فوج نہ لرے ستاناز پسبان دے خود علیہ السلام وی انی توکلت علی اللہ یقیناً ما ځان سپارلې په الله باندې چې رب زما او رب ستاسو دی
ما من دابت نشتے او جندے سر الا هو آخذ بناصیتها مگر اللہ تعالی نیون کے دے پویختو د وچولی داغی صراط مستقیم پلارا برابر باندے دے على صراط مستقیم یومنا ان دین ربی هو صراط مستقیم زما در رب دین چه دے اغسم لاردا دے مانا ان ربی یقنا زما رب یحکم على صراط مستقیم فیصل کوي وجنا حدیث کی چرازی چکلا سڑے یو غوا یا یو دابا واخلی یا یو وادو کی نو بیا دا راغلی چې د هغه د تندي دا اوچولي د تندي اختبه ونشي بیا هغه دعا چې راغل دغه دعا به ووایي او کله چې دا دعا ویله نو دې ښځې او خاوند ته به هېڅ ضرر نه رسي دواره ډېره مزهداره واده واغسته د وچولي د تندي د اختې ونسه بیا دا ووایه دا بیا لتې نه وایي الا هو آخذ بناصیتها دې کې اشاره دی ته وایه چې وچولی د یو شي ستا په لاس کې دا به الله ټول بدن د هغې ستا تابع وګرځوي پوه کم نو که ته په هربونو روپۍ په واده ولګې دا خو د ښځې اخلاق نشي بدلولی دا خو د هغې هغه اړکتوب نشي ختمولی دا خو د دې هغه نافرماني نشي ختمولی دا خو ستا نه کوړې او منترې نشي دفع کولی نو ته د محبوب عالم د سنتونو خیال ولې نه ساتي یو ورځ ما پته نه وي چې کوم ځای کې مې بیان کوو نو دا خبره مې چې وکړه نو یو بابا پاسېده نو ویل اوس به څه کېږي یاد کې نو سخوندرې د دین د ترتیب نه څوک ځان نه خبروي یا سخوندره واده کې د الله د نبي ترتیب یاد کا وما من دابة الا هو آخذ بناصیتها ان ربي یقینا زما رب على صراط مستقیم فإن تولوا او کاش ستا بیبیم د الله د دین نه خبر وې یو کس چرته د الله د نبی اخته نیول نو هغه کرکې کړې خلک راغون شي الله دې غر کچ چرې غش سپازا وخت یې مړه چې خزه دغه نه خبر نو په تندر لګي ته سلام کې هغه به هو انی توکلت علی الله ربی و ربکم موږ د پیغمبر د ترتیب نه څه خبر وای بچي چې خاوند راشي نو تب سلام سی مدا زما ته کیا کلام دی او ورته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ها دا مخکتله اگر استراغه هغه به سلام کوي دا به سلام بیا نه کوي دا خو څنګه پونه دی دا خو شریعت دی انی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابت نشتے او زند سر الا هو آخذ بناصیتها زیستا محبوب بتا تا ملاوشی او غلارا کم دا وای موٹروے کم دا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ دا قرآن اللہ ما تسیدہ موٹر ویدا رازے با زبال تیم بس پدے با رازی کمیں واسکڑے کلب لڑم تالر ٹکن در کے کلب کندئی نو کلد جحیم پا شکل کے کلد حاویے پا شکل کے اللہ نے زمان حفاظت کی نو رب چے مندے کے گے